د مینې رښتینې قیصه. په یو وښکلي کلي کې یو هلک احمد او یو نجلۍ زینب اوسېدل. دواړه له کوچنیوالۍ یو بل پیژندل. احمد ډیر مهربان او مهنتي هلک و او زینب یوه هوښیاره او مهربانه نجلۍ وه. د وخت په تیریدو سره د دوی ترمنځ ملګرتیا ور په مینه بدله شوه، خو احمد ډیر غریب و او د زینب کورنۍ شتمنه وه. احمد تل فکر کوو چې شاید زینب به د ده سره خوشحاله ژوند ونشي کولی. یوه ورځ احمد پریکړه وکړه چې شهر ته لاړ شي او سخت کار وکړي. هغه څو کاله ډیر زحمت وکړ تر څو یو ښه ژوند جوړ کړي. په همدې وخت کې زینب هم د احمد انتظار کوو او هیڅ کله یې خپله مینه هیره نه کړه. څو کاله وروسته احمد بیرته کلي ته راستون شو. اوس هغه یو بریالی ځوان شوی و. کله چې احمد او زینب بیا سره ولیدل، د دوی سترګو کې خوشحالي او مینه ښکاره وه. وروسته دواړو کورنیو هم د دوی مینه ومنله او احمد او زینب واده وکړل. دوی یو ساده خو خوشحاله ژوند پیل کړ او تل یې یو بل ته وفادار پاتې شو. د دې کیسې پیغام دا دی چې رښتینې مینه صبر، باور او وفاداری غواړي.